الله لا اله الا هو دا عظیم آیت تے دیتا آیت الکرسی وائی. آیت الکرسی ورته ځکه وائی چې په دې کې تذکره د کرسی ده کنه، وسع کرسیه السماوات والارض. دا آیت چې کله نازلېده کنه دیر سره 10,000 ملائکې راغلې. سورۃ یاسین چې نازلېده نو 12,000 ملائک ورسره راکوشن، او آیت الکرسی چې نازلېده نو 10,000 ملائکې د دې آیت د نزول سره راغلې وي. نو دا د دې په عظمت او د دې په کمال باندې دلالت کوي. دیو جنا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، صحابه کرامو، تابعین و ائماو کې مشایخ او مجتهدین، علماء، استادان دا خپلو لاندو خلکو ته د آیت الکرسی د ویلو د تلاوت حکم کوي چې دا وایي. د کمال نه ډک آیت ته ګوره، د کمال نه ډک. دیو جن علماء وایي چې څوک د شپې ویده کېږي که نه او د آیت الکرسی وایي وهو العلی العظیم پورې، او دا تصور وکړي چې زما د کور نه داسې دیوال تاو شه څنګه چې ذوالقرنین د یأجوج او د مأجوج د پاره دیوال وهلی او تصور داسې وکړي، باس بیا به دې کور ته غلم نه راځي او دشمن بم نه راځي او شیطان بم نه راځي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زکات مالونه راجمع کړیو. ابو هریره سمې په چوکیدار لګولی، چوکیدار. ابو هریره صاحب وایي د شپې چوکیداری کوم چې ګورم یو سړی راغی او کجورو ته چې دی نو څادر واچو، اوس کجورې پټای چې راومې نیوه څه کوې؟ ډېر غریب یم او مسکین یم، واړه واړه بچي مې دي او پرې مې ده، بیا به نه راځم. وایي پرېږده خو. سهار چې مسجد نبوي ته راغلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته مسکی شه، راته وایي ما فعلت باسیرک البارح یا ابا هریره. ابېګا دې هغه غله سره څه وکړه؟ قیدي سره. ما وی قربان ډېرې زارۍ راته وکړې، بچي مې دی او مسکین یم، بیا نه راځم. حضور فرمایي انه کذوب، دا دروغجن دی، و انه سیعود، دا بیا راځي. ګوره سبا ورته بیا ویښ ولاړم چې راغی، بیا مې راونیو چې اوس دې چېرته پرېږدم، دې ستنې پورې دې تړم او سهار د رسول الله مبارک ته بوځم. ډېرې زارۍ راته وکړې، بیا مې پرېښود. حضور بیا راته ووې ابېګا دې هغه قیدي سره څه وکړه ابو هریره؟ وایي قربان ډېرې زارۍ کولې. وی بیا نه راځم، وی دروغجن دی، بیا راځي. سبا بیا راغی، بیا مې چې اوس خو د سره نه پرېږدم. راته وی داسې کار وکړه چې دې تړلو دې شیونو نه تېر شه
او یو دم به درته وښیم بس دا وایه بیا به موږ نه راشو نو آیت الکرسی راته وښوه چې دا وایه بس دا مال به دې محفوظي پرې مې خو سا چې رالم رسول الله مبارک راته وی بېګا دې قیدي سره څه وکړه نو قصه مې ورته وکړه چې قربان آیت الکرسی راته وښود وی دروغجن دی خدای درته رښتیا ویلي دي نو آیت الکرسی دا د مالونو د حفاظت دپاره ډېره زبردست آیت دی ښه دا وایي څومره چې خطره ډېرېږي که نه او یو ځای نه بل ځای بدلوئ نو بیا آیت الکرسی وایي علما د سلوک او د تصوف وایي څوک چې آیت الکرسی وایي ولا یعود حفظهما دغه ځای دا جمله 21 کرته وایي او تصور کوي چې ما نه دیوال تاو شو بیا به هیڅ قسمه آفت او مصیبت دته نه پیښیږي 21 کرته دې کې 10 جملې دي په دې آیت کې ښه څو